په کراچۍ کې بل ورځ کته اوس ته پته لګېدلی یو ماشوم دی هغه مور شیدانو هغه سره چرته ساغستوله بتلو هغه مور نه داسې مخکې رواني او یو ګټر چې د هغې خوله کولو د هغې ته ورپرېوته ابراهیم نوم و د هغه ماشوم او داسې مې اورېدلي چې هغه د مور او پلار دغه یو زوی و دغه یو سهاری وه هغه ته نه هم الله واغسته او هغه بیا هغه ګټرې دومره غټې ګټرې چې هغې ته پرېوته نو تقریبا څه 15 غنټې وي د هغې ریسکیو والا هغه ریسکیو کولی نه شو پته یې نه لګېده چې هلک څه شو او بیا یو ماشوم دی هلته کې هغه وي کچرې والا و هغه د یو منهول نه دا ماشوم روغ کې دی بیا په هغې باندې وروره بس سیاست شروع دی تا چې تر څو باندې دا پردي بچي د قوم دا بچي د خپل بچي نه دی ګڼلی تر هغې پورې یاد ساته ګورې ته الله له به جواب ورکې د دې زرداری صاحب لور وه او یو وخت کې داسې شوي و چې په دې دا ډرون کیمرې ني دا ډرون کیمره چې کوم ده نو د دې خو دا پري پکې نو دا ډرون کیمره پې ورغلی و د هغې دا مخ چې غالبا دی پرې وهلی و هغه ټایم سره دونه ملک په مخه اغستی و که نه صرف مخې زخمی شوی و چې هغه ټایم سره شپږو کسو پولیسوالا هغه خو مخې سره معطل شوي و باقاعده کمیشن جوړ شوی و چې دې په باره کې انکوایري وکړي چې دا ولې داسې شوي دي باقاعده چې کوم په هغې کې ملوث کسان و هغوی ته باقاعده سزاګانې میلاو شوې وې صرف د زرداري صاحب د لور چې و نو هغه د ډرون د کیمرې په پرې باندې دا لږ غوندې مخ زخمي شوی او نن انسانان مري په کراچۍ کې او دومره انسانان مري که نه چې حد یې نشته دا ماشوم دا خو میډیا ته مور چې دنو هغه ټایم کې هغه حالت د خلکو د لیدو نو د هغې د وجې نه میډیا ته دا ځینې خبرې راشي نو هغه میډیا کې اوچتې شي دا به مې یو څو ورځې بعد ختم هم دغه منهولونه به هم دغه شاني د دې به هېڅوک تپوس نه کوي دغه شان به پاتې مونږ او تاسو له سوچ پکار دی مونږ او تاسو له احساس پکار چې مونږ کم خلک په ځان باندې بره مسلط کړي دي مونږ کم خلک بره لیږلي دي چې هغه زما د بچي تپوس هم نشي کړی هغه ماله په ګټر باندې سر هم نشي کېښودی ځینې خلک پکې وایي چې دا خو حکومت یې جوړ کړي خو د اغله چې د اغله نو وایي دا بیا د دې نه دا چونکې د اوسپنې یا دغه سرونه یې دا ته نه د شپې پټ کړي بل ټایم نو هر ځای کې کیمرې لګېدلي ته یو څو ونیسه سزا وله ورکړه چې دې بیا داسې کار وکړي دا خو د الله بندګانو د دې مثال خو د کوي د دې ګټر چې د هغه پکې 15 غنټې پته نه لګېده خو دا ډېرې غټې ګټرې دي که نه چې ماشوم یې د یو ځای نه بل ځای ته وړی دی پته لګي نه 100 کیلومیټره نو دا خو ډېر غټ ګټر دی که نه نو زمونږ معنې داسې خلک مسلط دی چې موږ له سوچ پکار دی چې داسې خلکو نه به ځان څنګه خلاصو داسې خلک مخکې نه دي لیږل پکار دی زمونږ تپوس نشي کولی موږ له بنیادي سهولیات نشي راکولی په ټول ملک کې د ګیس مسله د ګیس نشته بجلی نشته هېڅ قسمه دغه نشته نو دا حکومت چې دا دونه ټکسونو د هر څه اخلي دا ځي چېرته چې ستا په ګټر باندې سر نشته دا ځي چېرته د ګټر په سر باندې به څونه پیسې لګي ستا دا پیسې ځي چېرته ستا د ټکسونو دا ډبل چې دره هر څه کې اصول کېږي دا ځي چېرته تا چېرته سوچ کړی دی چې دا په کومه روان دي